او دا شعر پکې چاته ډالۍ دی چې په کومه ورځ چې رانه ته خفه شې دومره حساس یم چې نخر وده شم. په کومه ورځ چې رانه ته خفه شې په کومه ورځ چې رانه ته خفه شې دومره حساس یم چې نهر وده شم. اکثر کیفیت میں عجیبه غوندې وي اکثر کیفیت میں عجیبه غوندې وي اکثر د ځان نه مرور وده شم. سلامونه ملګرو، عبدالرحمن افغان یم او ادبي یاران ټیم نن بیا دغه یو ښاغلی را سره ناست دی اشفاق نادان صاحب تعارف به در سره هم خپل کوي او شعرونه به ترې اورو، غزلې به ترې اورو. نو په خپل پروګرام کې ورته په خیرالي ووایي. اشفاق نادان صاحب د ټول نه لومبې خو ستاسو ډېره زیاته مننه د ټیم راکولو. ستاسو هم ډېره مننه کوم چې موږ له خپل قیمتي وخت راکړو. نو ستاسو دا کار زیار چې دی یقینا د ستاینې وړ دی. الله مو په خپل مقصد کې کامیاب ساته. ډېره مننه مو کوم. مننه، ستاسو هم مننه. اشفاق نادان صاحب او ملګري که داسې وي چې ستاسو پیژنګلو ورسره نه وي، تاسو نه پیژني، هغوی ته خپله لنډه شان پیژنګلو وکړه چې د کوم ځای سره تعلق ساتئ او تاسو تعلیم څومره دی نو ډېره زیاته ښه وي. زه خو د بونیر بامپوهې سره تعلق لرم او د بی سټوډنټ یم او دغه مختصر پیژنګلو ده. ډېره مننه اشفاق نادان صاحب. دا راته ووایه چې ادبي ټولنه په کومه ادبي ټولنه کې ناستې کوئ او استاد څوک لرئ؟ ټولنه خو دغه علم پښتو ادبي کاروان ټولنه ده. دغې له کله ناکله ځو او استاد مې حسین احمد صادق صاحب دی. ډېر ښه ده. اشفاق نادان صاحب په کوم اړخ مو ډېر زیات کار کړی دی پښتو ادب کې؟ یاره جي ما خو په غزل مې ډېر زیات کار کړی ځکه چې غزل مې خوښ هم دی او داسې په نظم مې هم کار کړی دی. ډېره زیاته ښه ده. دغه ټیم دغې ملګرو له نه خرابو او راځو ستاسو نه به غزل هم اورو او بیا به بسې نظم هم اورو. نو بس نو دغه د غزل نه مخکې دغه یو څو شعرونه دي چې په ځان راخور که مسادر اوده شم ستا په تصویر کې د مسر اوده شم. واه. په ځان راخور که مسادر اوده شم ستا په تصویر کې د مسر اوده شم. اکثر کیفیت می عجیبه غوندې وي اکثر د ځان نه مرور اوده شم. اکثر کیفیت می عجیبه غوندې وي اکثر د ځان نه مرور اوده شم. او دا شعر پکې چاته ډالۍ دی چې په کومه ورځ چې رانه ته خفه شې دومره حساس یم چې نخر اوده شم. واه بیا ووایئ. په کومه ورځ چې رانه ته خفه شې دومره حساس یم چې نخر اوده شم. یاره ستا تصویر سره خبرې کوم ټوله شپه ویښ یم سحر اوده شم. یاره ستا تصویر سره خبرې کوم ټوله شپه ویښ یم سحر اوده شم. کله ناکله دومره وسکمه چې بیا په فوټپات باندې اکثر اوده شم. واه ډېر زیات ښه دی. بیا راته ووایه. کله ناکله دومره وسکمه چې بیا په فوټپات باندې اکثر اوده شم. او غزل درته وامه نوی چې ارشاد اورو درته. یو کلیوال لی جینۍ ستا مینوال لی جینۍ. یو کلیوال لی جینۍ ستا مینوال لی جینۍ زړه لکه یوسف لري پرنګ بلال لی جینۍ. تا چې پرېښودی یمه اوس مې بد حال لی جینۍ. تا چې پرېښودی یمه اوس مې بد حال لی جینۍ. مور خو دې هېڅ مه وایه پلار دې دجال لی جینۍ. مور خو دې هېڅ مه وایه پلار دې دجال لی جینۍ. زما غزل لی وې واوا کمال لی جینۍ. مننه. زما غزل لی وې واوا کمال لی جینۍ. ښه نو واده دې وشو اوس دې څه خیال لی جینۍ. ښه نو واده دې وشو اوس دې څه خیال لی جینۍ. راشه اشفاق نشه دی پروت په دیوال لی جینۍ. واه ډېر زیات ښه دی. اشفاق نادان صاحب ډېر ښکلی غزل او څه شعرونه ورسره هم ملګرو دغه اشفاق نادان صاحب. انشاءالله بیا به هم کوشش کوو چې دغسې د یو ملګري سره بیا هم مرکه را جوړه کړو او ناستې ورسره وکړو او دغسې ښه شعرونه او ښه غزلې ستاسو سره شریکې کړو. تر هغې پورې ماله راکړه اجازت. د الله په امان.